من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله د انسان د شرافت تذکرہ کوي او د ابلیس د مردودیت تذکرہ کوي. ابلیس د دا اول نو ما عزازیل و بیا الله جل جلاله چې کله انسان پیدا کو آدم علیه السلام او هغه ته روح اوچو نو الله ته الحکم او کو فرشته هم موجود دي ټوله او دای هم موجود ده. الله ته حکم وکړ چې اسجدوا لآدم آدم ته سجده وکړي فسجد الملائکه كلهم اجمعون ټول فرشته په ټک باندې سجده وکړه. یعنی دا نه چې ځنه وکړه ځنه ویلوړې ځنه اوله وکړه ځنه ورسته نه ټول فورا د الله د حکم سره په سجده باندې پرې وته او ابلیس دغه سره نیغ ویلوړ نه کوله. نو الله سو پښتنه نه وکړه یا ابلیس ما منعك ان تسجد چې تو څه شي منع کړی چې ته سجدا دی ونه کړه. هغه مخلوق چې مو په خپل لوس پیدا کړه ده انسانونو کې آدم علیه السلام الله پاک په خپل لوس کما یلیق بشانه د سرنګ لوس ته الله سره لایق ده یعنی په خپل قدرت الله پیدا کړه ده خورنه. نو دا هم په خپل پیدا کړه نور انسانونو دې پر الله نور نظام جوړ کړه ده. آدم علیه السلام الله په خپل پیدا کو نو دا ته سجدا ویلې نه وکړه. نو د دلایل شروع کړل انا خیر منه یا لزوی نه بهتر یا او سجدا خو هغه چاته کیږي چې آ بهتر وي. نو زه دې نه بهتر یې پچارو چې دمو ته کړی و او دلیل خلقتنی من نار وخلقته من طین زه دې اور نه پیدا کړی او دای دې خور نه پیدا ده. نو ظاهری اعتبار سره چې وکسه اور دا پوسب برړنجي کوي او خور د سه وګر ځلون در پریوزي په خور کې کدورت تا خړول ده او پور کې نورانیت تا شواد پکې ارنود پکې چمک دا پکې. نو لہذا دمو په ماده کې علوا بلندی وا بهترول او په دکې تصفل او کدورت تا دته سجدار ته کړی او مز سرنګ سجدا وي تکاو او داغه دلیل هم چې کوم ویله دا غلط ویله ده. ته اور نه پیدا نو څه شي ته بهتر شول اور څه شي بهتر ده خور نه. اول خو ته په خپل چې خلقتنی الله پیدا کړه تو یو نو چې تو پیدا کړی لہذا
دغه ټکی به دې هم سوچ کړی وه چې پیدو په خپله نه قدم را پیوړه ته د په خپله پیدو وه چې الله پیدو کړی لحاظه د الله حکم به هم منې. مولانا روم رحمت الله علیه و واقعا د فهم د پر ذکر کوي چې محمود عیاض غزنوی رحمت الله علیه لوی نیک بادشاه تر شو په خپل نکرونه کې یو دسې د کم عمر نوکار و غلام اول عیاض د هغه نوم وه هغه ته د ډېر انتهایی توجه ورکړې وه او ډېرې زوم سره نږدې کړی نور د وخت نه د مدت نه سره وزیرون پوتې شوي و مشیرون پوتې شوي هغه به داسې لرې لرې نوستو او درنګې پوښتنه کوي ژنه به هم د هغه د ده نه اول کول نو څوک چې بادشاه ته نږدې کېږي ډېر د هغه خاصدین بیا ډېر جوړېږي نو دغه وزیرونو به کوشش دا کوي چې دا موږ بدنام کو او په معمولی خبره باندې به د ادر شکایتونه یې ته لګول ګیلې به هم کولی چې یاره بادشاه انصاف کوي نه دومره کم عمر ده هو سرغله ده غلامو او موږ د ډېر وفادار د رعیت یو موږ ته دومره توجه دې نه میلوي خو چونکې په ده کې څه صفات و د هغې په بنیاد باندې بادشاه دومره توجهات وی ته زیات کړي نو وارې د بادشاه امتحان وخوستم ده په بادشاهۍ کې چې کومه قیمتي نه قیمتي ملغلره وه دا یې روخوستله داسې یوه وزیر ته ویل کړه چې او سټۍ یې ویل کړه وی دا ملغلره مو ته کړه هغه وی چې بادشاه سره کیدای نشي دا خو به د تو سره خیانت وي د تو د بادشاهۍ سره به خیانت وي او د تو د خزانې سره به خیانت وي چې دومره قیمتي ملغلره موږ ضایع کوو لهذا وی چې موږ دا نشو مو ته وایي وی چې شا بل ته یې ویل کړه وی چې ته یې مو ته کړه داسې هغه وی ته کیسې په هغې نه شوي ته وکړلې زون یې ظاهروه چې زه خو د ډېر د تو همدرد دی د تو د بادشاهۍ همدرد یم زه دا نشم ورته وایي اخر نمبر په ایاز باندې روغه نو چې هغه ته یې څرنګه کوله داسې سټۍ یې تر چګه کړه تراس مو ته یې کړله ټوکړې ټوکړې کړه نو دغه واقع اوس د نوره وزیرون په زړه کې خوشحالېږي چې که خیر یې اوس ورته سیخ شه سام او فوراً یې اعتراض وکړه وی کسه بادشاه موږ ته وی چې دا ډېر نااهل انسان ده او تو دومره توجه ورکړې نو وکسه د تو د بادشاهۍ څومره نقصان وکړه قیمتي ملغلره چې یو چا هم زړه ته نیوای نشو د په یکدم کې هغه ټوټې ټوټې کړله او ختم یې کړه نو بادشاه ورته وویل چې د ده نه به هم پوښتنه وکړو چې دا څه یې وی دی چې ایاز دا ملغلره دا ټولې باندې مې وشوروله سټۍ مې ویر کړه او دا مې ویر کړه چې مو ته یې کوې یوه هم دا مو ته نه کړله څو ته مې څرنګې در کوله نو تو ډایرکټ ختم کړله ټوټې ټوټې دې کړله تو د زر دې ویلې مو ته کړه نو دوی بادشاه سلامت مو ته دوې خبرې مخ ته وې یو د دغې د ملغلرې قیمت او یو د تو حکم نو مو سوچ وکړه چې نن مو ته بادشاه حکم کړه ده د بادشاه حکم بسر و چشم غزال ملغلره ده هم د بادشاه په حکم دغسې قربان شي دغه یوه ملغلره ده چې د بادشاه حکم متولو ته ویر نه کړی شي نو د تو حکم مو ته مخته شو د هغې د وجې نه بادشاه سلامت دغې ملغلرې مو ته هېڅ حیثیت هم نه معلومېده او هېڅ قیمت یې هم د مو سره تو په حکم په مخ کې نه و بادشاه ته چې دا مو وکته دا چې د دومره مو ته نږدې دا او مو ته وجوهات ور کړي دي دا د مو ډېر انتهایي وفادار ده تو سې د ملغلرې قیمت ته وکتل د مو حکم ته مو ونه کتل چېرته یایي څوک شیطان هم خپل قوت ته کسي خپل زون ته کسي چې زه د دغې نه پیدو یم او زه د دغې نه پیدو یم د الله حکم ته نه کسي چې ارته یایي څوک آدم خو انسان ده چې یو بل د اده نه علاوه بل شی هم وه چې هغه ته هم سجدې نه حکم ورته کړی وه په چارو چې شیطانه تو هغې ته هم سجده لګولې وه ځکه چې الله ته حکم کوي پیدو کړه ته الله ته د الله یې تو په دغه ځای کې اوس خپل اختیارات نشته ده درنګې موږ هر څوک د الله بندګون یو د الله غلامون یو کوم زوی کې هم د الله جل جلاله چې د څه شي موږ ته حکم کړی د الله حکم ته به کسو د به بل څه شي ته نه کسو د قربانۍ معامله روشي او دا خو وینې وچ به نه کتو یوې او قرباني چې دا به ځای کوي د پیسې به یو فقیر ته ور کړي ډېر خلک په دې کې دا پوښتنې کوي چې په دا
ډېرې په محنتونو مې جمع کړي که بیا دا په غریبونو تقسیم کړي هغې به ډېره پیدا به وشي یقینا چې پیدا به وشي یا الله مو ته حکم کړی چې اوس په حج کې لګوه لهذا دا پیسې اوس په حجونو لګوه غریبونو پرېږده یا الله حکم ته سړی کړي شیطان ورته ووایي چې دا الله د دې نه پیدا یو خو بل دا چې الله ته دا معلوم و یو پیغمبر هم په جناتو کې الله نه درستوله ځکه چې دوی کې د نبوت پر چې کوم صفات پوچار دي کوم صلاحیت پوچار دا جناتو کې آونه اور نه دوی پیدا دي